نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دلّا پاک نم دے 24 نمبر یا رابع جل جلاله یا رابع جل جلاله معنی پورته کون کیا درجو پورته کون کیا انسان له درجو پورته کون کیا علماء کرام رضی الله عنهم ډېری فائدې ذکر کړې دي علماء نه فائدہ پکې دارا چې کوم انسان نرمه زنانه د ګل پورز یا جمعې پښپا خبره د سوچ کوي د ګل پورز یا جمعې پښپا د ماخام یا ماخستان نوز نه پس 430 د دیولې 440 دی د جمعې پښپا یا د ګل پورز ماخام نه پس یا ماخستان خبر ورکوي 440 دی وی یا رافع جل جلاله ان شاء الله وغته مخلوق په مين کې روب نصیب شي روب او دغدغه به نصیب شي بل کسان غړو بریدونه پرې کوي اخر شو ځان جوړ کړی دا ډیر پاره چې خلک پرې بلی یاري دا برتون د سګیریږي نه څنګه راځي کنه دا روب شکل نه دی روب په تمای راځي د الله په کتاب سن انسان پرهیزګار دی دیندار دی دون غیر الله روب خبر کوي څومره انسان کې تقوا پرهیزګاری ده او د الله یې په کې ده انسان د الله نه یریږي نه ارشه دی خبر کوي انسان د الله نه یریږي دا نه سګي ارشه دی نو دی وجه نه مسله دار څومره انسان کې تقوا پرهیزګاری ده دومره چې روب او څومره انسان د وظیفه کوي کنه 440 تیری د جمعې په شپه باندې ابه دعا غواړي ان شاء الله تعالی چې الله وغته پر روب او دبدبه نصیب کړي ا دویم نمبر فائدہ پکې دارا چې په نیمه شپه کې ما خستن کوم نیمه شپه د تهجد منځ کې کنه نیمه شپه نه خو اگر نیمه شپه نشي را پاتې ناراض دی ما خستن نه پاتې وي ما خستن دې کولای دغه درس شو کنه درس نه بعد ذات سل پیری دی وي سل پیری یا رابع جل جلاله یا رابع جل جلاله دا سو پیری ارما مقصد نفس وی ادا عادت جوړ کی نه لاو د انسان په ټول مخلوق کې غوړه کی په معاشره کې بدلاو له غورواله ورکړي او مالدار به کی دا مخلوق نه بے نیاز دی دا محتاج نه دی دا عادت جوړ څه پیری وی سل یا رابع جل جلاله ارما مقصد یو بدلاو له غورواله ورکړي بل به کی بے نیاز دی مخلوق ته محتاج کین او درې نمبر غټه فائدہ پکې دارا چې کوم انسان هر میش کې په سال لسمه شپه له کساله سمې کوي نه میش سال لسمې کوي نه شپې تکدا خو تاریخ نه پته لګي اسلامي تاریخ نه کنه لکه اسلامي تاریخ باندې دا قومي څه شي سال لسمې شي نو هر میش دې سال لسمې شپه باندې چې نیمه نو شپه وړي او دا وخت انسانو دا الله نوم یا رابع جل جلاله سل پیری وللی نه لا به دې د ټول مخلوق نه سګي بے نیاز کی او دا الله مالدار دی تاسو کوم څه میش کې اوپیرا د ساده تنش کوم نیمه شپه نشه خبره وره سو پیری سل پیری نو دې سره الله تعالی انسان شتمن کوي او مالدار دی څورم نمبر فائدہ پکې دارا چې څنګه روزانه شل پیری وایو شل پیری دا عادت جوړ کی روزانه یو ټیم له مقرر کی فریدی نه ان شاء الله تعالی مراد به عمومي لکه مقصد نیولې وي الله به هغه مقصد کې کامیاب کړي هغه مقصد چې شریعت مقصد دی ها شریعت نه خلاف مقصد نه دی الله به کامیاب کړي انسان اور پیدا پکې دارا رسول د الله پاک دانون یا رب جل جلاله 351 ذریولې 351 ذری ادا عادت جوړ کی لکه ټیم له مقرره کې رسول طرف نه 351 ذریولې مخلوق کې به عزت منشي مخلوق کې بس شي معاشره کې الله تعالی د دین بدل لکه دا یو عادت جوړی الله شپږم نمبر پیدا پکې دارا چې څوک او یازل اوللی لکه روزانه په ورځ کې او یازل وایو یا رابع جل جلاله یا رابع جل جلاله ظالمان نه بده شي پامن کوي او ان شاء الله سرکشونه به محفوظ شي چې سرکشه خلک دي ظالمان دي او د ظلم نشي نن سبا خدای به کړي راته په دې باندې ضرورت دی دا ډیره کنه نو دی وخت ډیره پکار ده نو څو پیری پکار ده تقریبا ورځ کې او یا رابع
جل جلاله يا رافع جل جلاله